د 20,000 میټریک ټنه په ظرفیت د 22 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو په موخه د هېواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې د سړو خونو جوړول پیل کړي دي. د کرنې، اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هېواد په 12 ولایتونو کې د 14 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي چې هر خونه په ځانګړي ډول د 1500 او په مجموعي ډول د 1,000 میټریک ټنه ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د هېواد په 6 زونونو کې هم د 8 سړو خونو د جوړېدو چارې پیل شوې چې په مجموعي ډول د 15,000 میټریک ټنه ظرفیت لري. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په راتلونکي کې په کابل او بلخ ولایتونو کې د چین له هېواد سره په ګډه د تازه میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره 3 سړې خونې جوړې شي چې هر خونه به د 1,500 میټریک ټنه ظرفیت ولري. د دې خونو د چارو په بشپړېدو سره به د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیجاتو د ساتلو په برخه کې د بزګرانو ستونزې د پام وړ راکمې او دغه توکي به د اړتیا په صورت کې په مناسب قیمت بازار ته وړاندې شي. د یادونې وړ ده چې د کرنې، اوبو لګول او مالدارۍ وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت او همدارنګه د خصوصي سکتور له لوري د زرګونو میټریک ټنه په ظرفیت په بېلابېلو سیمو کې ډېرې سړې خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي چې اوس مهال پکې تازه میوې او نور کرنیز محصولات ساتل کیږي. اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټول هېواد کې د بزګرانو اړتیا ته په کتو مجهزې سړې خونې جوړې کړي. هر الويست خاور بدی بیا